سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. چینای په لومړۍ لوبه کې بریا خپله کړه. د هند تجارتي لیګ IPL په لومړۍ لوبه کې چینای بنګلور لوبډلې ته په 6 وکټو په توپیر ماته ورکړله او بریا یې خپله کړله. د IPL په لومړۍ لوبه کې تېره شپه چینای سوپر کینګ د رایل چلنجر بنګلور لوبډلې سره مخ شولې چې بنګلور لوبډلې د دغه لوبې ټاس وګټي. په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. بنګلور په ټاکل شویو 16 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 173 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې بنګلور لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. د بنګلور لوبډلې په ګټه په توپونو کې نوچ راوت 48 منډې جوړ کړلې. دنیش کارتیک 38 ناسوځېدلې منډې جوړ کړلې. ټوپلیسي 15 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې چینای لوبډلې هم ډېره خوندوره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د چینای لوبډلې په ګټه مستفیض رحمان ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې 4 لوبغاړي وسوځول. دیپک چارا بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د 104 منډو هدف په تعقیب کې چینای لوبډلې ډېره خوندوره زبردسته په زړه پورې توپونه پیل کړله چې په 18.4 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي چې په لومړۍ لوبه کې بنګلور لوبډلې ته په 6 وکټو ستره ماته ورکړله. د 2024 IPL سیالۍ په لومړۍ لوبه کې چینای لوبډلې بریا خپله کړله او د بنګلور لوبډلې ته په 6 وکټو ستره ماته ورکړله. نن به هم په IPL کې 2 لوبې ترسره کړي چې پنجاب به د ډیلي سره لوبېږي او کلکته به د سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره لوبېږي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما موږ پیج سره فالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.